الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، د قیامت تراتلو علامات نخی نخانی بیانی دی. آغا علامات چی واردی او رخکار شوی دی داغی وضاحت شیو. بیا آغا علامات چی آغا پا وڑو کی رزی او لا ندی رخکار شوی بیا داغی وضاحت شیو. آخرنی خبر د امام مهدی پا بارکی روانوا. امام مهدی با کل روزی سنگ بروزی سب کئی سب نکی دی طول خبر وضاحت شیو. اوز داغین بعد با منگا شروع کو دا غٹو علاماتو. آغا نخی چی آغا قیامت بالکل نجدی دی او ذکو تلکی علامات الساعة الكبرى. دا قیامت غٹ نخی غٹ علامات نو آغا علامات ببینو. دا خبر یاد ساتی دا قیامت تا غٹ علامات چی دی دا پیو بل پسی برازی او دا دیسی مثال لے لکا تسپی چی ماتی شی یا یو امیل چی اگا پیل شوی او اگا تا اگا پڑے وشلے او دا دانی پیو بل پسی طول روانیش نو دا نخی بدیسی پیو بل پسی رازی. حدیث کی رازی امام احمد بن حنبل امام حاکم روڑے دے الآیات خرزات منظومات فی سلک. دقا مثال لے چیو دانی دی پیو تارکیا چولی فإذا انقطع السلک تبع بعضها بعضا. حجرہ پڑے وشلید دا تار وشلید نو دا دانی طولی پیو بل بسی روانشوی. درشنی حدیث کی رضی چی الامارات خرزات منظومات بسلک. دیم دقا معنی دا. یو حدیث کی دی سم رضی امام ابن ابی شیب رحمه اللہ روڑے حذیف رضی اللہ عنوی اذا رأیتم اول الآیات چکل تاسو دا قیامت پا دی غٹو علاماتو کی اولنی نخولی دا دا قیامت پا نخو کی دی غٹ نخولی دا تتابعت نبیاو بسیلا نوری پر لپسی رازی. دی پا منس کے دیر ٹیم نیشتی. ہاں آخرنی چی کما نخد بالکل آخرنی چی دی یمن دا زمکی نبوور روزی تفصیل بیراشی انشاءاللہ او خلق با دا محشر زمکی تا جمع کئی آغا بلگ وقت علی پا دی نورو نخو بسی دا نوری نخی چکمی دی غٹی او دغه نخا د یمن د زمکی نور راوته د دی په منځ کې بلګه فاصله او د باقی نخي پر لپسی دی په یو بل پسی. یو مسله ما بیان کړی و تیر شوی درس کې چې بعض غټ علامات ته قیامت ته به د مهدي په وخت کې راځي. لکه کوم موږ ذکر کړو عیسی علیه السلام، دجال، دا خو یقیني دی. در شنباز علماء سره دا هم ذکر کړی دی گر کدی کی اختلاف تے نور را خطه دا مغرب نه او دا زمکی نه بیو زناور روزی چی دا خلکو سره بخبری کئی او دا شان یاجوج و ماجوج وی دا پینزه نخی برخکاره کی او پا دی کی چی کمی واضح دی اغد دا جی عیسیٰ علیہ السلام او دجال دا خو یقینی دا چی دا با دا چا پا زمانه کی روزی مہدی پا زمانه کی بروزی. بیا دا علماء پا منز کی سخ اختلاف تے دا مسئلہ دا اختلافی دا پوخان روان اختلافی او اختلاف معمولی نرے شدید اختلاف تے او دا وس پوری اختلاف تے دا علماء پا منز کی چی دا دی نخو ترتیب بسنگئی. نو بازوی لکه یو قول دادے چی لوگے بروزی بیا دجال دے بیا عیسیٰ علیہ السلام را کزیده دی بیا بیا یاجوج و ماجوج روزی بیا با د زمکې نه یو زناور روزي
او بیا به نور راخیږي د مغرب نه، د نور پریواته نه. دویم قول دا دی چې نه، اولنی نښه دا ده چې درې ځایونو کې به خسوف کېږي، په ځمکه به خلک ننوځي، بیا به دجال راوځي، بیا به عیسی علیه السلام راکوزېږي، بیا به یاجوج و ماجوج، بیا به هغه سیلۍ راځي چې د مؤمنانو ساه به اخلي، بیا به نور د مغرب نه راخیږي، بیا به څاروي ځناور راخیږي د ځمکې نه راوځي به، او بیا به لوګي راوځي. دریم قول دا دی چې امام بیهقي د امام حاکم نه نقل کړی، اولنی غټه نښه د قیامت په نښو کې هغه دی چې دجال به راوځي. او موږ په دې ترتیب باندې خبره کوو، اگر که دا مسله اختلافي ده. نو اولنی نښه څه ده چې څوک به راوځي؟ دجال، بیا عیسی علیه السلام به راکوزېږي، بیا به یاجوج و ماجوج راوځي، بیا به د ځمکې نه یو ځناور راوځي چې د خلکو سره به خبرې کوي، او بیا به نور راخیږي د مغرب نه. او دا قول د امام قرطبي رحمه الله هم دی. څلورم قول بعضو علماو لا دا ذکر کړی، وی اولنی نښه دا ده چې نور به د کوم ځای نه راوځي؟ د مغرب نه، او بیا به دجال راوځي، او بیا پسې نور د مخکې خبره یې کړې ده. نو ما تاسو ته وایي چې دا مسله اختلافي ده، او ښه سخته اختلافي ده، لږه نه ده، د دلایلو د لاسه. بعض روایتونو کې خبره داسې راغلي چې یو عالم ته استدلال کوي، دې نه دا ښکاري چې دا نښه به مخکې، او بعض وایي دا به مخکې. بعض نښې داسې دي چې د هغې باره کې واضح دلایل راغلي چې دا په دې وخت کې د هغې وضاحت را روان دی. نو موږ به شروع داسې وکړو دجال نه. موږ به اولنۍ نښه ذکر کړو غټه، په غټو نښو کې دجال راوتی، دا اهمه موضوع ده. او ما تاسو ته مخکې دا خبره ذکر کړې چې د انسان طبیعت ته هغه موضوع خوښوي، او د هغه شي په باره کې خبره خوښوي، کوم شی چې د ده نه څه پناهي، چې دله لیدلی نه وي. نو قیامت علامات اکثر مسلمانان دا خوښوي چې دا مو واورېدي. و په هغې کې بعض داسې علما شته چې احتیاط پکې نه کوي چې څه بیان کړو. نو موږ به انشاءالله تحقیقي خبره کوو، لکه څنګه چې موږ د چا په باره کې کړې وه؟ د مهدي په باره کې کړې وه. د الله په توفیق سره انشاءالله. المسیح الدجال، مسیح الدجال دا لقب دی د هغه سړي چې هغه به راوځي او د ربوبیت دعوه به کوي، او غټ جسم به وي، او په یو سترګه باندې به کاڼه وي، او د هغه د سترګو په منځ کې به کافر لیکلی شوی، او د مهدي په خلافت کې به راوځي، یهود به ورسره راوځي، او یا زره چې کله مسلمانان قسطنطینیه ښار فتح کړي د هغې نه بعد به دی راوځي. الله به د هغه په لاس باندې ډېر ناشنا کارونه کوي. اول خو دا مسله بیانو چې ده ته المسیح الدجال ولې ویلی کېږي؟ الدجال دا واضح ده په عربۍ کې، الدجال الکذاب، دروغجن. او دا د ده لقب او نوم دی په پخوانو شریعتونو کې. الدجال چا دا ویلي وي دجال ورته په دې ویلی کېږي چې دی به په ځمکه کې مزل ډېر تیز کوي، په ځمکه کې به مزل ډېر تیز کوي. دا معنی په کې هم دننه پرته ده. چا دا ویلي وي دجال ورته په دې ویلی کېږي ځکه چې په عربۍ کې خلک وایي عرب دجلا اذا لبس وموها، چې کله یو سړی خبره ګډه وډه کي که نه ګډه وډه او حقیقت راښکاره نه کي، نو عرب وی دجلا، د خبره ګډه وډه کړه. نو د دجال چې دی دی به هم حق او باطل ګډ وډ کوي چې دا خلک په باطل راواوړي. مسیح ورته په دې وایي ځکه چې یو سترګه د ده ممسوحه ده، یو سترګه یې کار نه کوي. او دلته هم چا ویلي چې مسیح ورته په دې ویلی کېږي چې دی به ځمکه ډېره په ځمکه باندې مزل ډېر تیز کوي. یو مسیح دی عیسی علیه السلام، یو دی مسیح الدجال. یو حدیث کې دته ویلی شوي دی مسیح الضلاله، ګمراهۍ والا مسیح. هر چې عیسی علیه السلام دی نو هغه مسیح الهدایه دی، هدایت والا دی.
هدایت یافته د الله پیغمبر هغه ته مسیح وی نو هغه چې به په چا باندې مسح یعنی په چا به لاس مسح کو او لاس به پراخ کو نو الله به هغه سړي له شفا ورکوله نو ځکه هغه ته ویل کېږي المسیح عیسی علیه السلام ته ویل کېږي او دجال ته مسیح د دغې د لاسه ویل کېږي اول دا خبره به بیان کو دلیل په دې باندې چې د دجال به راوځي د مهدي په وخت کې اولو په دې باندې دلیل بیان کو او دا یقیني خبره ده دا زموږ د ایمان یو حصه ده ښه په ټنګېدلي حدیثونو کې صحیح حدیثونو کې دا خبره راغلې د دې نه انکار کول د عقل په بنا باندې د صریح ګمراهي ده عقل یې نه مني بعض وایي دا خو تاسو شرک کې پرېوتې څنګه شرک کې پرېوت وایي تاسو وایي چې رابه شي دجال به باران راوري او خزانې به راوباسي یو سړی به مړ کوي او بیا به راژوندی کوي دا خو د الله کارونه دي نو موږ وایو چې او دا خبره صحیح ده خو دا طاقت هغه الله ورکړی دی او دا د الله امتحان دی په ځمکه والا باندې د الله امتحانونه یې دي لکه هاروت او ماروت سوره بقره کې تذکره ده چې بابل ښار کې دا په ملایکو کې دوه ملایک الله را لېږلي او دوی به خلکو ته جادو خو او د هغې نه مخکې به سړي ته دا وایي چې کفر مه کوه جادو مه یې زده کوه نو ولې الله بیا راولېږل امتحان دجال به ولې راځي د امتحان دی د الله بل ما تاسو ته مخکې ورځو کې دا خبره ذکر کړه چې د قیامت ته نږدې به د هر څه ګډوډ کېږي ناشنا ناشنا خبرې به راښکاره کېږي چې د هغې سره به خلک عادت نه وي د الله امتحان دی د الله په هر کار کې حکمت شي په صحیح مسلم کې دا حدیث دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ګوره په صحیح مسلم کې دی بادروا بالاعمال سته د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې مخکې نیک اعمالو کوي یو پکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ذکر کو الدجال دجال د راتلو نه مخکې نیک اعمالو کوي دا واضح دلیل دی چې دجال به راځي په صحیح مسلم کې بل حدیث دی د ابو هریره رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ثلاث اذا خرجنا درې نښې چې کله تاسو ولیدې لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا یو نفس لبا بیا ایمان راوله فایده نه ورکوي چې دا درې خبرې راښکاره شو طلوع الشمس من مغربها چې کله نور راوخیږي د کوم ځای نه د مغرب نه والدجال ودابة الارض او چې کله دجال راوځي او کله د ځمکې ځناور راوځي نو دې کې هم ګوره ښه واضحه دجال ذکر شوی دی دم په صحیح مسلم کې دا حدیث یو حدیث ته امام ابن ماجه رحمه الله راوړی انس بن مالک وی بادروا پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي بادروا بالاعمال سته د شپږو خبرو د راتلو نه مخکې نیک اعمالو کوي وذکر منها الدجال او په هغه شپږو خبرو کې یو څه ذکر کړه دجال دا واضح دلیل حذیفه الغفاری رضی الله عنه روایت ته په صحیح مسلم کې دام ويجي اطلع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتذاكر پیغمبر صلی الله علیه وسلم راوته من خبرې کولې خپل منځ کې مذاکره م کوله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې ما تذکرون څه خبرې کوي خپل منځ کې موږ ورته چې نذکر الساعه د قیامت تذکره کوو پیغمبر صلی الله علیه وسلم انها لن تقوم حتى تروا قبلها 10 آيات قیامت ته وخت پورې نه چې څو پر تاسو لس نښې نه لیدلې دا لس غټې نښې دي کې موږ نن شروع وکړه وذکر منها الدجال او پای کې یو ذکر کو څوک دجال خبل یو اوږد حدیث دی امام مسلم رحمه الله راوړی او په نورو کتابونو کې مشتي موږ پوره واقع نه ذکر کوو خو صرف بس اشاره به ورته وکړو لکه کوم ځای چې مقصد د تمیم الداري رضی الله عنه قصه
پاگه حدیث کی دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر دا خلق را جمع کړو ټول جمعات ته، نو خلکو منځو کو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی د مانځه نه بعد چې هر سړی دی په خپل ځای باندې کینی. پښتو خلک ناسو انتظار وکړو. بیا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تپوس وکړو تدرون لما جمعتکم، تاسو ته پته شته ما ولې را جمع کړي؟ هغه ته الله ورسوله اعلم، الله او د الله رسول ته پته، موږ ته پته نشته. وی ما دې څه د خبرې دپاره نه را جمع کړي چې یا م یروم یا ترغیب څه در کومه. خو تمیم الداري تاسو پیژنئ چې د نصرانیو راغی ما سره بیعت وکړو مسلمان شو، تمیم الداري رضی الله عنه. او د ماته یو داسې قصه وکړه چې هغه بلکل هغه شان خبره ده لکه څنګه چې زه تاسو ته د دجال په باره کې کومه. تمیم الداري دا قصه وکړه. حدثني وی تمیم الداري ماته وی انه رکب فی سفینة بحریه. تمیم الداري یو کشتۍ ته وختو په دریاب کې، د هغه سره 13 کسانو، د هغه د تره زامن خپل خپلوان. نو دې چپو په دې کشتۍ باندې لوبې شروع کړې، سختې چپې راغلې. یو میاشت د کشتۍ اخوا تله او دې خوا نښتې و دریاب په منځ کې. یو جزیره وه په دې دریاب کې چې هغه طرف ته دا کشتۍ روانه شوه، او دا کم طرف ته و، دا طرف کم طرف و، دا نور پریواته و، مغرب طرف و. نو دوی د هغې نه راکوشو په هغه وړو کشتۍ کې کېناستو. یو به غټه کشتۍ وه که نه، سره به وړې کشتۍ وي یا زر ځي راځي. نو دغه جزیرې ته ورننوتو. تمیم الداري دا قصه چا ته کړې ده؟ پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کړې. دغه جزیرې ته ورننوتو. نو دې جزیره کې دوی سره یو زناور میلاو شو، اهلب. اهلب معنی چې سم ویښته و په دې زناور باندې، د ویښتو نه سم ډکو، دومره ډکو چې لا یدرون ما قبله من دبره. دا پته نه لګېده چې مخې کم یو ده او شا یې کم یو ده، سر یې کم یو دی، وروستنی حصه یې کمه، هېڅ پته یې نه لګېده. من کثرت الشعر، د ډېرو ویښتو د لاس. هغو ته یې ته څوک یې؟ وی انا الجساسه. جساسه مطلب زه خبر وړم راوړم، جاسوسي کوم. بیا هغې ورته ووایي، دغه زناور ورته ووایي، وی دلته یو سړی دی فی الدیر. دیر کوټې ته وایي، او اکثر عربو به دې لپاره استعمالو، دا پیران میران به پکې کېناستو. دیر په ځنګلاتو کې داسې یو کوټه ده په ځنګل کې، دلته یو سړی دی وی په دې کوټه کې دننه ناست دی او هغه تاسو سره میلاوېده غواړي. نو هغوی ویرېدو چې یاره دا څه قیسه ده. خیر وی موږ روان شو حتی دخلنا الدیر، دغه کوټې ته ورننوتو، او په هغوی کې یو غټ انسان ناست و. فإذا فيه أعظم إنسان رأيناه قط خلقا. د بدن یو غټ انسان ناست و چې داسې موږ چې د به ژوند کې نه دی لیدلی، او هغه تړلی شوی دی، دا سړی تړلی شوی دی، او دا لاسونه بیا د سټ پورې تړلی شوي دي، او بیا د زنګنانو نه کته د کعبینو ګیټو پورې بیا په زنځیرانو باندې تړلی شوی دی. وی موږ ورته چې ته څوک یې؟ وی هغه وایي چې تاسو زما نه خبر شو، تاسو څوک یې؟ وی موږ ورته چې نحن اناس من العرب، د عرب یو موږ. دغه شان په کشتۍ کې ور وختو، او چپو چې دی دې ته راوستو. بیا موږ سره دغه جساسه د زناور میلاو شو، هغه موږ ته ویل دلته یو سړی دی په دیر کې دننه، هغه سره میلاو شي، موږ تا پسې را، او موږ یې ریدو چې دا به یو شیطان یې څوک به یې نه. وی هغه زموږ نه تپوس وکړو چې بیسان علاقې کجوري څنګه دي، میوه کوي که نه کوي؟ موږ چې او میوه کوي، دا تفصیل روان دی، زه به تاسو ته وایم دا بیسان کوم ځای کې ده او کوم ځای کې نه. دلته صرف زما مقصد د حدیث نه دجال ثابتول دی بس. بیسان علاقې چې کومې کجوري دي هغه میوه کوي که نه؟ موږ چې او کوي. وی نږدې دی چې میوه به نه کوي،
بحیره طبریه چې کومه ده دریاب بحیره طبریه هغې کې څنګه اوبه شتي که نه وایي موږ ورته چې هي کثیرة الماء په بحیره طبریه کې خو ډېرې اوبه دي وایي نږدې دی چې دې ته اوبه به وچې شي وی بیا ما ته دغه چینې په باره کې ووایي اخبروني عن عین زغر زغر چینه چې ده نو د دې ټول تفصیل به ته پر روانو خبرو کې کوم انشاءالله څنګه ده اوبه پکې شتي وي موږ وایي چې اوبه پکې شتي او خلک د هغې اوبه په خپلو فصلونو کې استعمالوي وی بیا موږ ته ووایي چې اخبروني عن نبي الامیین د امپړو چې کوم پیغمبر دی د هغه په باره کې راته خبره وکړئ څه چلي کړی دی وی موږ ورته چې مکې کې پیدا شوی دی او اوس یثرب ته تللی د مدینې ته د مدینې پخوانی نوم څه دی یثرب وی تپوس وکړو چې اقاتله العرب عربو سره جنګونه کړي دي موږ وایي چې نو یې څه چلي کړی دی وی په ټولو زوره ور شوی دی خو وی دغه شان شوي دی موږ وایي چې وی موږ ته دا وایي چې دا خبره یاد ساتئ غوره دا دی چې هغوی د دغه سړي خبره ومني د دې پیغمبر خبره ومني او زه درته اوس خپله خبره کوم انی انا المسیح الدجال زه دجال یم او نږدې دی چې زه دروځم او زه به درځم او په دې ځمکه کې به ګرځم فلا ادعو قریة الا هبطتها فی 40 لیله زه به یو کیله هم نه پرېږدم په 40 شپو کې به زه ګرځم په ټولو هر څه کې سوای د مکې نه او د مدینې نه فهما محرمتان علی کلتاهما دغه دوه ځایونه مکه مدینه دا په ما باندې بند دي هغې ته زه نشم ورننوتی دا حدیث امام مسلم راوړی دی په کتاب الفتن کې و اشراط الساعه مقصد زما دلته دا تفصیل را روان دی وروسته دجال اوصاف او کم ځای نه به راوځي اوس کم ځای کې دی او څنګه دی او دا وروسته خبره صرف مقصد دلته څه چې دجال راوته دا خبره څه ده دا خبره یقیني ده په دې کې شک نشته یو حدیث کې داسې هم راځي د امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا خبره کړې وه انذرتکم الدجال ما ګوره تاسو د دجال نه ویرولی ګوره فانه لم یکن نبی قبلی الا قد انذره امته هر پیغمبر خلق د دجال نه یرولی دی خپل قوم یې دجال نه یرولی دا یقیني خبره چې دجال به راوځي اسې وهم نه دی او اسې خیال نه دی او د دې نه انکار د دې صحیح حدیثونو نه انکار دی حدیث کې راځي امام حاکم رحمه الله راوړی پای کې هم دا دي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم دجال خبره وکړه ای یخرج وانا فیکم کروت او زوما نو زه به ورسره خبره وکړم زه به ورسره جنګ وکړم او که زه نه ومنو بیا هر سړی د خپل ځان دفاع کوي نو دین هم دا ثابته شوه چې دجال به راوځي ځکه یې کروت او زوما بلکې حدیثونو کې دا راځي په صحیح مسلم کې حدیث ته ګوره د هشام بن عامر رضی الله عنه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما بین خلق آدم الى قیام الساعه امر اکبر من الدجال د آدم علیه السلام د پیدایش نه واله د قیامت تر راتلو پورې د دجال په شان لویه فتنه به بله نه راځي دومره خطرناکه فتنه ده لویه فتنه ده خلک به سم ګډوډ کوي ډېر لوی امتحان به راځي الله یې موږ وساتي پناه به غواړي را به شي انشاءالله خبره که نن موقع مې راوشوه کیدای شي روان درسي زموږ د بعض مشران چې یا خصوصا د بوډېګانې چې دوا کوي الله دې دجال د پچو پورې ژوندی وسات د فتنې ته ورچي او داسې فتنې ته ورچي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې د آدم علیه السلام نه واله او د قیامت تر راتلو پورې د دې نه غټه فتنه نشته یو حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی د جابر بن عبدالله نه وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ما كانت فتنه
اکبر من فتنة دجال. دجال د فتنې لوی فتنه بل نشتی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ولا من نبی الا حذر امته، او هر پیغمبر خپل امت دغه سړی نه يرولې دی. یو حدیث کې دې راځي وما صنعت فتنه منذ كانت الدنيا، د کوم وخت نه چې دنیا ده داسې فتنه نه ده راوتې، وړه ده که لویه ده، لکه څنګه چې دجال دا فتنه ده. پیغمبر صلی الله علیه وسلم داسې فتنه نه راغلې. دا حدیث امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی. سوال: صرف پیغمبر خلق خپل قوم د دجال نه يرولی او خپل امت یې يرولی، که نه مخکینو پیغمبرانو هم يرولی؟ نو مخکینو پیغمبرانو هم يرولی. هر پیغمبر خپل قوم يرولی، خپل امت يرولی. لکه امام احمد بن حنبل رحمه الله حدیث راوړی د عائشه رضی الله عنها، پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی اما فتنة الدجال، هر چې د دجال فتنه ده فانه لم يكن نبي الا قد حذر امته، دسی پیغمبر نه تیر شوی چې خپل امت نه يرولی. خدا خبر یاد ساتي، پیغمبر وی زبر ته بګی دسی خبر وکم، په دسی خبره به مویروم چې مخکینو پیغمبرانو دا خبره نه ده کړې. انه اعور، دغه دجال چې دا کاڼه دی، سترګې عیبجنې دي. والله عز وجل ليس باعور، والله کاڼه نه دی او نه الله ړوند دی. چې پوه شئ پې تاسو وایي، ځکه چې خو به د ربوبیت دعوه کوي که نه، نو چې تاسو ته پته وي چې ګوره ستاسو د رب په سترګو کې نقصان او عیب نشتی. یو حدیث کی راځي متفق علیه، حدیث ته په صحیح بخاری سے مسلم، به یو سړی وي دجال راوته نشتی او دا حدیث او دا دغه ګوره دا متفق علیه حدیثونه دي په صحیح بخاری سے مسلم کې. عبدالله بن عمر وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر ودرې د خطبه کوله د الله ثنای وی به د دجال تذکره وکړه انی انذرکم، زه ګوره تاسو یروم د دجال نه. وما من نبی الا قد انذر قومه، او دسی پیغمبر نه دی تیر شوی چې خپل قوم نه يرولې. لقد انذره نوح قومه، نوح علیه السلام ته وګوره هغه خپل قوم يرولې. در شنبل حدیث ته انس بن مالک رضی الله عنه پای کوم تک خبره. یو حدیث کی راځي دا متفق علیه، دا ابو هريره رضی الله عنه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم الا احدثکم حدیثا عن الدجال ما حدث به نبی قومه. هر پیغمبر خپل قوم یې راولي. خو زه به ته پکې داسې خبره وکړم چې هغه بل پیغمبر نه دی کړی. انه اعور، هغه څه دی؟ کاڼه دی، ړوند دی، په سترګو کې عیب دی. وإني أنذركم كما أنذر به نوح قومه، زتا سديس يروم لك سنجي نوح عليه السلام خپل قوم يرولي. واضح شو چې هر پیغمبر خپل قوم او خپل امت يرولي. سوال: نوح عليه السلام څنګه خپل قوم يري د دین او د قیامت ته نږدې راوځي؟ دا سوال ځل کې راځي کنه راځي؟ کته شو دی نوح علیہ السلام کم وخت کې دی او دجال قیامت ته نږدې راوځي، نو څنګه نوح علیہ السلام یری خپل قوم د دجال نه؟ دا یې ښکلی جواب زما په خپل ځان زړه مطمئن دی، اگر که علماو جوابونه ډېر کړي دي. امام ابن حجر رحمه الله دا جواب کړی چې الله دی نور قومونو ته، عفوا الله دی نور پیغمبرانو ته د دجال دراوتو وخت نه دی ښوولی، خو صرف ورته ویلي چې دجال به راځي. نو هغوی ته دا پته نه و چې کله به راځي، ځکه هر یو پیغمبر خپل امت ویرو. زمونږ پیغمبر ته هم اوس یو حدیث مخکې تیر شو، وی که راووتو زه ومه. تاسو حدیث واورئ که حالانکه پیغمبر خو نور حدیثونو کې واضح ویلي چې دی به قیامت ته نږدې راځي، نو څنګه وایي که راووتو زه ومه؟ نو جواب د هغې دا دی چې اوله کې پیغمبر ته هم دا پته نه وه چې دی په اخره کې راځي. وروسته ورته الله وحي وکړه او پوه یې کړو چې دی به کله راځي؟ قیامت ته به نږدې راځي. پوه شوی که نه؟ اشکال واضح شو؟ ها.
پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل پیغمبر ولې نه یادوي چې هغه نوم واخلي؟ نوح علیه السلام یادوي، نوح خپل قوم یې رولی. جواب ځکه چې نوح علیه السلام اولنی پیغمبر دی. او بل په دې خبره کې یره ده چې هغه پخوانی پیغمبر یاد کو، هغه اولنی، نو مطلب چې خبره د یرې ده که نه؟ که ده په ځای داسې ویلی چې موسی علیه السلام خپل قوم یې رولی، عیسی علیه السلام یې رولی، نو دغه خبره د دې نه غټه ده چې نوح علیه السلام خپل قوم یې رولی. ځکه نوح علیه السلام ذکر کو. اوس راځو صفات المسیح الدجال الخلقیه. د دجال صفات بدن به څنګه وي؟ د الله په توفیق سره یو 14-15 صفات به درته ذکر کوو چې هغه به یقیني انشاءالله صحیح حدیثونو نه. څنګه چې ما تاسو وایي چې د امام مهدي باره کې ډېر منګړتې خبرې د عوامو کې مشهوري، دغه شان د دجال په باره کې مشهوري. او به زه انشاءالله چې کله د دجال په باره کې دا خبرې پوره کړم نو په آخره کې به زه ذکر کوم چې بعض هغه کمزوري خبرې هغه دا دي. ومنګ چې به کومه خبره ذکر کوو بتوفیق الله سبحانه وتعالی نو هغه به د حدیث نه واضحه خبره وي. او دا زمونږ منهج دی او دا مسلک دی، همدغه زمونږ مذهب دی. خبره او د هغې سره دلیل، خبره او د هغې سره دلیل. او په دې خبره باندې ډېرو موږ سره نه لګي، خفه به دي مړه دا دلیل او دلیل. نو دې د اوسه پورې خو خصوصا دي اهل بدعو بیا جامد مقلدین چې کوم دي، دوی خو د عوام بس په دې خبره باندې راټینګ کړي دي چې مولا سوی ده صحیح دي، دلیل مطالبه به نه کوي او نه به دلیل غواړي او نه به مولوي صاحب دلیل ذکر کوي. نو که هغه د لیلا مجنون قصه راواغسته او که هغه بله قصه راواغسته او که هغه دا وي چې زه په حوال وتمه او که هغه دا وي چې زه پیغمبر می ولیدو په ویښه او که هغه دا وي چې اولیاء الله مې په ویښه ولیدو او که هغه دا وي چې پلاني واده نه وکړه او پرتوګې 40 کاله نه وکړه او 80 کاله نه وکړه، ته به څه نه وې؟ ته به صرف د لاندې نه څه اواز کې سبحان الله بس دقه یو اواز به کې نور د مولا صاحب مرضي ده چې څه یې وکړو. نه خبره دلیل قل هاتوا برهانکم، پیغمبر ووایه د اهل کتابو ته چې دلیل راوړي په خپله خبره. زموږ شریعت بنا په دلیل. اولنۍ نښه یاد یې کړئ ځان سره چې دجال ځوان سړی دی. دجال څه دی؟ ځوان سړی دی. په صحیح مسلم کې حدیث دی، اوږد حدیث دی د نواس ابن سمعان، په هغې کې دی انه شاب. هغه دجال څه دی؟ ځوان دی، شاب. ایو حدیث کې داسې راځي سبحان الله چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله قصه ذکر کوي د تمیم داری د ملاقات ته، نو پای کې دی چې فاذا هم بشیخ، نو د هغوی ملاقات د یو مشر سړي سره وشو. چا سره وشو؟ د مشر سړي سره. او مخکې موږ څه ووي؟ ځوان دی. اوس یو حدیث کې بوډا راغی، یو حدیث کې ځوان راغی، او بیا درته دا خبره کو بغیر د علماو نه ګزاره کېږي. چې تاسو ځان له به ګورئ کتابونو کې چې دی به بوډا وي که دی به ځوان وي، او دومره کتابونو په شاړې راړی کوم ځای کې چې زموږ د عوام د خپلو دنیوي مسلو نه خو دمه شي اول که نه بیا راشي وایي موږ هسې ټولې دې مولیانې وکړې، ښه په پسته کرسۍ ناستې او ښه ایسي ورته چلېږي او خبرې کوي. د هغه د ملا تیر مات شي د علم زده کولو کې، هغه په دې پسې وخت لګوي، هغه دې پسې پیسې لګولي، هغه سفرې کړي، هغه د مور پلار نه جدا پاتې شوی، هغه د خویندو وروڼو نه جدا پاتې شوی، په مدرسو کې په یونیورسټیانو کې نورو ملکونو ته تللی،
هغه علماو ته زنګنان مات کړي، هغه هر څه پرېښودي، ناسې علم کوي. ته د شپې پروت یې وده په دې غم کې چې سهار به راپاڅم او بیا به څه لازم مزدورۍ له، او هغه په مکتبه کې ناستي او دا کتابونه اړې راړې چې امت ته یو مسله وښیه به مزي وکړي او پسته کرسۍ ناستي. دا مزي چې ول الله ورکوي خو دا خلک حقدار دي د مزو، الله دې وله ښه مزي ورکړي. علما په مزو کې موږ پې خوشحاله یو، ځکه چې زموږ سره قیمتي سرمایه د دې امت هغه دقه علما دي. ډېرو سلفونو دا خبره نقل ده، که علما نه وی نو موږ به د زناورو په شان وی. الله دې زموږ کم حق پرست علما چې مړه دي الله دې ټول وبخي، او کم چې ژوندي دي الله دې د هغوی په ژوند کې برکت واچي. نو دې سره به څه کوو؟ یو حدیث کې دي بوډا دی او بل حدیث کې ځوان دی. نو چا خو دا ویلي دي وی دغه روایت زورور دی د کم کې چې ځوان دی، نو دا د بل نه صحیح شو. خو دا داسې جواب دی چې ځان یې دې مسلې نه خلاص کړی. بعضو علماو دا جواب کړی، دا ډېر ښکلی جواب دی. اصل کې دجال چې دی د ځوان دی، ښه زورور سړی دی، خو دې دغه ځي کې بند کړی شوی دی، په دغه جزیره کې تړلی شوی دی. نو د هغې د لاسه د دې ډېر یوازې کېدو د لاسه او د دې سختې د لاسه دې ښکاري لکه بوډا شوی چې. نو کوم روایتونو کې چې ځوان راغلی نه، هغه په اعتبار د اصل راغلی چې اصل کې سړی څه دی؟ ځوان دی. خو دې یوازې پاتې کېدو او په دې جزیره کې دې تړلو د دې د لاسه دې ښکاري لکه دا سړی چې څه شوی دی؟ بوډا شوی. نو دواړه روایتونه څه شو؟ برابر شو، جمع شو، واضح شو که نه؟ بیا د علماو په منځ کې اختلاف دی چې دی د آدم علیه السلام په نسل کې دی او که نه، که نه دی شیطان دی. نو یو قول خو مشهور دا دی چې دا د آدم علیه السلام په بچو کې دی. امام ابن کثیر او نور مشرانو علماو دې قول له ترجیح ورکړی دی. او چا دا ویلی دی چې دی شیطان دی په هغه شیطانانو کې چې هغه سلیمان علیه السلام تړلی و. نو په هغه شیطانانو کې یو دا دی، دا دجال. سلیمان علیه السلام تړلی، نو بعضو علماو دې قول له ترجیح ورکړی دی. والله اعلم چې زموږ په زړه مطمئن دی دلایلو په رڼا کې هغه دا ده چې دی د آدم علیه السلام په بچو کې دی. دجال د آدم علیه السلام په بچو کې دی. خنو یو صفت ذکر شو څه؟ ځوان دی. دویم صفت دا ذکر شو، دا ذکر کوو چې دی کافر دی او د یهودیت په دین باندې دی. دجال کافر دی او د دین نه څه دی؟ یهودی دی. امام مسلم حدیث راوړی چې پای کې ابن سیاد دا خبره کړې ده، الیس قد قال رسول الله صلی الله علیه وسلم هو کافر. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندی وی چې دجال کافر دی. وفي روایت په روایت کې راځي انه یهودی، پیغمبر ندی ویلي چې هغه یهودی دی. په صحیح مسلم کې دا حدیث دی. نو دینه واضح شو چې دجال کافر دی او په کوم دین باندې دی؟ په یهودیت باندې دی، یهودی دی. دریم صفت د دجال جسم سم ناشنا غټ دی، جسم ډېر زیات غټ دی. حدیث کې راځي امام احمد، امام ابو یعلا، امام طبرانی دی ټول راوړی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی یا عبداللہ ابن عباس وی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله الله اسراء و معراج په دې شپه باندې بوتو بیت المقدس ته وی، بیا چې کله راغی موږ ته خبره کوله. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ما دجال ولیدو په خپلو سترګو باندې فی صورته، څنګه چې دجال دی هغه شان مې ولیدو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو چا دې تپوس وکړو چې څنګه ووی؟ رأیته فیلمانیا، رأیته فیلمانیا اقمر هجانا،
فیلمانیه دا ټکی موردی مخکې چې عربی کې الله دې موږ په عربي ژبه باندې په صحیح معنو سره پوه کړي. ما پروس تاسو چې عربي ژبه ډېره فصیح ژبه ده او په شریعت باندې چې یو سړی ښه پوهېده غواړي او یو عالم په علم کې ترقي کول غواړي دا دپاره د لازم خبره چې دی به د عربۍ په لغت باندې صحیح پوهېږي. نو بعض مولیان چې هغه له به عبارت د عربۍ نه ورځي بعضو له به د قرآن تلاوت نه ورځي او هغه هم فتوې ورکوي. دا ډېره عجیبه خبره ده. عربي ژبه دا خو د علم په بنیادونو کې یو بنیاد دی چې قرآن او حدیث دی ژبه کې. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی رأیته فیلمانیه ما ولید هغه فیلمانی یعنی سم ناشنا غټ جسم چې هغې ته دا ټکی وایي اقمر هجانا تک سپین او د یو سترګې سمه پړقېده د ستوري په شان کأن شعر رأسه اغصان شجره دا ویښتې دومره غټو او دومره ببر ویښته لکه د ونو څانګې. نو دې حدیث نه ثابته شوه چې دجال د جسم نه څنګه دی ډېر غټ دی غټ بدنی دی. یو حدیث کې داسې هم راځي په صحیح مسلم کې دی ما تاسو ته ذکر کو د تمیم الداري هغه روایت که تاسو ته یاد دي نو په کې سری تمیم الداري څه وایي موږ چې کله هغه دیر ته ورننوتو کوټې ته نو څه چلو ډېر غټ انسان پکې و فاذا فيه اعظم انسان رأیناه قط. دې هم ثابته شوه چې د دجال بدن ډېر بې انتها غټ دی. څلورم صفت د قد نه چیت دی او پنځم صفت دواړه دلایل یو ځای دي ځکه یې ذکر کوم. پنځم صفت دا دی چې دا ورنان چې کم د هغه کم دي یا پنډۍ دا د یو بل نه سمې لرې دي افحج دی او په دې باندې دلیل دی یو حدیث امام احمد امام ابو داود راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي ان المسیح الدجال رجل قصیر افحج. دجال چې دی چیت سړی دی افحج دی. افحج څه معنی پنډۍ یا ورنان د یو بل نه سري لري دي. عرب افحج هغه چاته هم وایي ګورې چې د خپو دا ګوتې چې کومې دي دا یو بل ته نږدې او پوندې د یو بل نه لري دې ته افحج ویلی کېږي. یا افحج هغه چاته ویلی کېږي چې د خپو کې څه نقصانې ګوړي. دا مسله ما ګوره بیان کړې و تاسو ته کم تیز ذهن والی د چا په قصه کې مونږ بیانوله کعبه چې چې ورانې حبشي د هغه تذکره مونږ کړې وه که نه مونږ وایي د هغه خپې به هم دقه شانې افحج به څو علامات شو پنځه. شپږم سر به یې ډېر غټي سر به یې ډېر غټي. امام طیالسي و حدیث راوړی دی عبدالله ابن عباس پای کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې کان رأسه اصله سر د هغه اصله دی. اصله په عربۍ کې هغه غوټ مار ته وایي چې سم پړسېدلی نو سر د هغه سم غټ دی. اومه نښه تندی غټ تندی دی یعنی د ویښتې د شانه شروع کېږي په تندي له پاسه ویښته نشته دلته. اتمه نښه دا سټ او مرۍ یې سم پیړ دي. نهمه نښه دا درېونه په یو حدیث کې دي ځکه ذکر کوم بیا به دلیل پیش کوو. نهمه نښه دا ده بې انتها بد شکله دی. بې انتها څه دی بد شکله دی. یو خبرې تاسې زما ذهن لاړ د درې نه خو له خو راځم مونږ وایي چې د دغه بدن څنګه دی د دجال غټ دی او بیا مونږ وایي چې د قد نه څه دی چیت دی. دې خبرو کې ټکراو نشته. څنګه بدن غټ دی او څنګه چیت دی پلنوالی لکه لازم نه دی چې څوک وایي چې د پلاني بدن غټ دی سم دنګ دی
کله یو سړی چیت یو بدنی صحیح غټي اډوکی غټي پلنی، نو دا خبره مې ذهن ته راله چې واضح وي. ښه درې نښې موږ ذکر کړې، اووم اتمه نهمه کومه تندی غټ دی، سټ او مرۍ یې پیړ دي او بد شکله دی. ښه لسمه نښه ورسره بله واله لږ ټیټ دی، ملا کې ټیټوالی، او دا دلیل په دې باندې اوس امام طیالسي روایت راوړی، امام احمد بن حنبل هم راوړی، واما مسیح الضلاله، پیغمبر صلی الله علیه وسلم هر چې مسیح د گمراهی دی، دا څوک دی؟ دجال دی که، فانه اعور العین، په سترګې کې عیب دی، کاڼه دی، اجل الجبهه، تندی غټ دی، عریض النحر، مرۍ پلنه د سټې سم پلن دی، فیه دفع، فیه دفع، دفع د ټیټوالی ته وایي په عربۍ کې، او په هغه کې لږ ټیټوالی دی. ښه په دې کې دغه ذکر نه شو چې بد شکله دی. دا بل یو روایت ته امام ابن ابي شیبه رحمه الله راوړی دی د فلتان ابن عاصم، په کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې فیه دمامه، د شکل نه ډېر وران شکل ډېر بد شکله دی. دمامه په عربۍ کې بد شکلۍ ته وایي، القبح. نو چیت دی او د چیتوالي سره بد شکله دی، دا د دمامه ټکي معنی ده. څو نښې شوې؟ لس. یو لسمه نښه کاڼه دی، سترګو کې عیب دی، دا خو واضح ده، دا خبره خو متواتر ده په اتفاق سره چې هغه اعور دی. مشهور حدیثونه دې باره کې څو پکې تیر شو مخکې، فانه اعور العین، او مخکې یو حدیث تیر شو چې یاد ساتي هغه کاڼه دی، او ستاسو رب چې دی هغه کاڼه نه دی، هغه په سترګو کې عیب نشتی، دا خو واضحه ده. اختلاف د علماو په منځ کې په کوم ذکر راغلی دی؟ په دې ذکر راغلی دی چې د ده په کومه سترګه کې نقصان دی، دې مسله کې اختلاف دی. چا دا ویلی دي چې د ده ښی سترګې چې دا کار نه کوي، دی په دغې باندې کاڼه دی، ښی سترګې بلکل پالتو ده. متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی ان المسیح الدجال اعور العین الیمنا، په کومه سترګه کاڼه دی؟ په ښی سترګه. پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګوره د دې سترګې تشبیه ورکړې ده چې د هغه د سترګې داسې ده کعنبة طافیه، لکه د انګور د دانې نه چې اوبه راوباسي، نو هغه څنګه پاتې شي؟ هسې چکړه پاتې شي یا پوستکی پاتې شي، بس دنه پکې صحیح هېڅ پکې د ده یو سترګه دقه شان ده، دا ښی سترګه. او دا حدیث متفق علیه دی، ګوره په صحیح بخاري صحیح مسلم کې دی. ښه یو حدیث کې دا د امام ابن خزیمه راوړی دی چې الا ان المسیح، چې دا مسیح چې کوم دی د ده ښی سترګه چې دا د دغه انګور د دانې په شان دی چې د هغې نه اوبه وځي. عینه الیمنا کأنها عنبة طافیه. یو بل حدیث کې راځي، امام حاکم راوړی دی چې ان عینه الیمنا ممسوحه، مسح شوې ده، خرابه ده. دویم قول دا دی چې د ګس سترګه خرابه ده، او په صحیح مسلم کې دا حدیث دی الدجال اعور العین الیسرا، دجال کاڼه دی او عیبجنه ده، د هغه سترګه کومه وه؟ د ګس سترګه. په یو حدیث کې داسې راځي ممسوح العین الیسرا، دا ګس سترګې ممسوح شوې ده.
امام مسلم هم دغه روایت راوړی دی، امام بن ابي شیبه هم داسې راوړی. یو حدیث کې راځي امام احمد راوړی دی اعور عین الشمال، دا ګس سترګې خراب ده. اوس به څه کوو؟ صحیح روایتونو کې ښي او صحیح روایتونو کې ګسه. څنګه؟ دواړه ښه صحیح روایتونه دي. دا بل متفقون علیه دی او دا بل په صحیح مسلم کې دی او ښه روایتونه سندونه یې صحیح دي. نو جواب د دې دا دی، اصل کې د هغه په دواړو سترګو کې عیب دی. نو دا ښی سترګه چې دا خرابه ده بلکل. نو دا ګسه چې یوازې شي قوم عیبجنه شوه که نه؟ یوه سترګه عیب نه دی؟ تاسو وایئ لکه دا یو خو دننه خرابه ده، دا بله چې یوازې دا بله ورسره نشتي، عیب شو که نه شو؟ نو خو دا هم عیب شو که نه؟ په ګسه کې هم عیب شو. بل وی دا راوتې ده، دا ګسه سترګه ده نه ده، دا راوتې ده. یو حدیث کې راځي چې د انګور د دانې په شان داسې راوتې ده بهر ته او تکه شنه ده. نو دې کې هم عیب دی. عیب په اصل کې په دواړو سترګو کې شتي. هغه یو کې څه عیب دی؟ هغه تشه ده، کار نه کوي، بلکل خرابه ده. ښه دا بله چې ده څنګه دا راوتې ده او بل دا یوازې ده که نه؟ نو چې یوازې شو خو دا هم عیب دی که نه؟ کاڼه شو که نه شو؟ بیا هم شو. نو حدیثونه ټول څه شو؟ صحیح شو یا راجمع شو؟ څو نښې شوې لکه 11؟ ښه 12مه نښه دا واله په کومه سترګه باندې چې دجال ګوري هغه تکه شنه ده. یو خو خرابه ده، یو ختمه ده. کومه چې روغه ده، روغه په معنی ده چې نظر یې پرې لګي، نو هغه څه ده؟ هغه تکه شنه ده. حدیث کې راځي امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی عینه خضراء، سترګه د هغه تکه شنه لکه شنې شیشې په شان پړقېږي سمه. 14 صفت. ښه دا اوس ښایست دی؟ ښایست نه شو که نه؟ شنې سترګې به په هغه چا پورې به خوانو کې چې ښکلی بدني، دنګ سړی او ښکلی مخ ول الله ورکړی، ښایسته سړی، بیا هم له سړی چې شنې سترګې دي. نو چې دجال په شان بدني غوړ سړی دی او چیت دی او ویښته سم غټ دي سم ببر او بد شکله او غټ تندی دی او یو سترګې بلکل خالی ده او یو شتي او هغه راوتې ده او هغه تکه شنه ده. دا ښایست خو نه دی، دا عیب دی. دا ټول عیبونه دي. ځکه درته ویلی کېږي اعور. درته څه ویلی کېږي؟ اعور. ښه 14 صفت بل واله د هغه د سترګو په منځ کې لیکلی شوي دي کافر. هر مسلمان به وایي که پوهه یې او که هم پړی. متفق علیه حدیث دی د عبدالله ابن عباس. هغه وایي چې انه مکتوب بین عینیه کافر، د سترګو په منځ کې لیکلی شوي دي څه؟ کافر. په یو روایت کې راځي امام بخاري راوړی چې بین عینیه کافر، یو روایت کې راځي کافرا، لکه یو روایت کې خو داسې دي چې کافر پکې لیکلی شوی دی، په بل کې څه دي؟ کافرا، داسې پکې لیکلی شوي دي. امام احمد یو روایت راوړی دی چې یقرأه کل مؤمن، هر مؤمن به وایي. امام مسلم یو روایت راوړی دی چې کاتب و غیر کاتب، که دا مؤمن په لیکلو پوهېږي او که نه پوهېږي خو الله به په دې باندې پوهه کوي. نو دا بله نښه شو. ښه بعض علما ویلي دي دا هسې مجاز دی. نه دا حقیقت دی. دا خبر په حقیقت باندې حمل کول غواړي چې هغه په تندي باندې به لیکلی شوي کافره او هر مسلمان به وایي. 14 صفت د هغه دی
چې دغه دا ویښته هغه ګلګوتې ویښته دي، هغه تاو شوي چې حدیث کې راځي کنه امام احمد بن حنبل رحمه الله راوړی دی ان المسیح الدجال رجل جعد. یو روایت کې راځي متفق علیه حدیث ته په صحیح بخاری صحیح مسلم کې دی جعدن لیکن جعدن ټکه مخکې یو حدیث تیر شو کنه چې داسې ویښتې دي لکه د ونو څانګې دومره ګڼ او په یو بل کې ننوتي او تاو را تاو شوي ویښتې دي. یو روایت کې راځي امام مسلم راوړی دی جفال الشعر، جفال الشعر دی. جفال څه ته وایي؟ یعنی ډېر ویښتې دي سم ډېر دي او بیا تاو شوي را تاو شوي دي او په یو بل کې ورننوتي دا ویښته دي. په صحیح مسلم کې یو حدیث دی چې انه شاب قطط، ځوان سړی دی او دا ویښتې چې دي نو دا تاو شوي را تاو شوي دي په یو بل کې ورننوتي دي. پنځلسم صفت یې والا د دې رنګ به څنګه وي؟ نو یو روایت داسې دی چې دی غنم رنګی دی، امام احمد دا حدیث راوړی دی چې وانه جعد آدم، دا غنم رنګی دی. دویم روایت داسې دی مخکې موږ سره تیر شو که نه چې تک سپین دی اقمر هجانا، تک سپین. ښه په روایت کې داسې راځي فاذا رجل جسیم احمر، امام بخاری دا حدیث راوړی چې دا سړی به سوري، یو سړی اوس وایي چې دې سره به څه کوو؟ ځکه دا قیامت ته علامات او هغه حدیثونه چې د فتنو په باره کې خبرې کوي د هغې دپاره په هغې باندې پوهېدو دپاره جوړ علم پکاري. ما داسې هم کولی شو چې ما داسې ویلی چې دجال به راوځي او دا به کوي قصه ختمه شوې. خو زه غواړم چې زما دا وروڼه او زما دا خویندې په یو یو مسله باندې پوه شي. دې دپاره تاسو ته هرې مسلې تفصیل کو. نو سور او سپین دا خو جمع کول اسان دي، سور او سپین جمع کول اسان دي. څنګه؟ یو سړی تک سپین دی غوسه شو نو څه شو؟ سور شو که سوروالی وغیره اسانه. ښه غنم رنګ انسان چې هم کله غوسه شي نو دا نینګي څه شي؟ سره شي. نو ځکه دې حدیثونو کې ټکراو نشتی. بل پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خوب کې هغه لیدلی نه دا کله چې ویلي چې هغه حدیث موږ سره مخکې تېر شو چې هغه نمرنګې دا یې وایي چې کله دی راوځي په خوب کې چې ولید وي سره سرمنې وه. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا په خوب هغه صفت بیان کړی چې لیدلی سور دی او هغه به یې غنم رنګې او یا د درې وړو روایتونه داسې جمع کېدی شي لکه څنګه چې اوس ما لږ ساعت مخکې وویل. اخرنی صفت به ذکر کو، په دې به خبره ختمه کو. شپاړسم صفت دا دی چې د هغه بچي به نه پیدا کېږي، بچي به یې نه وي. او حدیث د ابو سعید الخدري رضی الله عنه دی چې هو عقیم لا یولد له، هغه عقیم دی بچی نه پیدا کېږي. په صحیح مسلم کې دا روایت شته. نو د دې نه واضحه شوه، د دې روایت نه واضحه شوه چې دجال بچي شتي نشتی. په دې به اکتفا وکړو. سم خیال دی 14 علامات شو. باقي چې کوم مسلې دي پر روان درس کې ذکر کوو. دا 14 چې یو کس ذکر کړي، ځوان دی، کافر او یهودی دی، جسم یې غټ دی، د قد نه چیت دی، پنډې د یو بل نه لري، سټ او مرۍ پیړ دي، بد شکله دی، ټیټ دی، کاڼه دی، په سترګو کې عیب دی، کمه سترګه چې روغه ده هغه ته کشنه ده، کم پاتې شو، سر یې غټ دی، تندی اوږد دی، د سترګو منځ کې کافر لیکلی شوی، ویښتې ګڼ ویښته دي ګلګوتي، رنګ یې غنم رنګ یې سور او سپین دی، بچي یې نشتي. په څه کې پاتې شو؟
په دې باندې به اکتفا وکړو. انشاءالله پر روان درس کې به دا خبره بیانو چې کله به روځي، څنګه به روځي، د کوم ځای نه به روځي، او چې روځي نو څه چل به کوي، او د ده د فتنې نه د بچ کېدو طریقه، او دی به په څه طریقه باندې ختمیږي. الله سبحانه وتعالی دې موږ د دجال د فتنې نه په امن و امان کې ساتي. هذا والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين.